دا میوزک سنټر د ډمټوب ډیپو دی کنه دی په دې میوزک سنټرو کې دننه بلو پرنټ چلیږي کنه چلیږي په دې سینماګانو کې دننه بلو پرنټ چلیږي کنه چلیږي دا لکان ټول شپه د سینماګانو سره څال جوړ کړي کله بلیټ کوي کله ویډیو گیم کوي کله بلو پرنټ ګولي کله د شپې د سوټمارې زوی بګوري ټي وي به یو پوګه کړی بل به ور سره وی سي ار پوګه کړی شلیدلې چپلې به پخوي کور ته به وړي خدای دې په مور شرماوه د سور بچیا په مور شرمېږي د زن طلاق بچیا څه کوي ټول ورځ مزدوري وکړي هغه پیسې د شپې میوزک سنټر والا ته 300 روپۍ شپه 400 روپۍ شپه 500 روپۍ شپه ټول ملک دم شو دم ښځې دمې شوې جینکۍ دمې شوې ته نزول قرآن جلسې کې ثوابونه دې قوم نه خدای ورکړي تاسو له ثوابونه درکړي قسم په خدای دې واورئ او د منډۍ خلکو واورئ سړی شئ ګورئ بنی آدم شئ کنی تبا کېږئ غرقې گئی د خپل اولاد ته لګامونه واچوي د زنانو ته لګامونه واچوي کني تبا کېږي د غریبو د عیاشۍ ډیپو کوچی بازار دی د غریبو د عیاشۍ ډیپو چې دی د رحمان بابا او د شیخ جنید صاحب زیارت دی او د مالدارو د عیاشۍ ډیپو چې دی نه نه نشترحال د معتبرو ښځې په نشترحال کې ګډي او د غریبو دلته ګډي مونږ خو تباه یو زمونږ خو بیړي غرقه په دې خوشفهمۍ کې واوره 163 سال عمر کې یو بوډا یو ډېر لوی عالم وفات شو سن 84 کې 163 سال عمر هغه ته هغه علم و چې کوم قبر ته ودرېږي او ورته دا پته ولګي چې د مړي باندې لاندې سال دی ما ورته وویل چې ما ته د یو مړي کشف وکړه چې زم یو مړی په قبر کې وګورم ویل راځه دلته یوه دیره د هغې ته یې راوستم چې داسې مراقبه یې وکړه ما ته یې ویې بچیه مړی خو درته ښیم خو په دې دیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي ویرېدم چې دا ټایم و د شپې 10 بجې او کور ته په یو منډه ورسېدم سهار چې رالم ما ته ویل ولې مال بس ما مړي په قبرونو کې 300 کاله پس لیدلي ثابت پراته میاشت پس مې مړی لیدلی دی چې قبر پرانیستی دی دومره دومره لړمان کې راوتي دا د سترګو لیدو خبره درته کوم 300 کاله پس مې راویستي لیدلي دي ثابت پراته و په مخې مسکراهټ 15 منټه مې په لاسونه واړي دي 15 کاله پسې سیټي کریم بخش رئیس دی ا د لمبا اوبه یو مغسې په ګیره کې نښتې وي چې د هغه ټول دولت د خدای په لار کې په پېښور کې خرڅ شوی او داسې مړي مې هم لیدلي داسې مې هم لیدلي چې تخته یې ترې رالرې کړه نو داسې اوازونه د قبر نه راووته تا به ویل جټ جازونه دي 3 ورځې ما روټۍ نه وه خوړلې دا د سترګو لیدو خبرې درته کوم او دا خبره ډېره نږدې ده د هر څه نه عزیزانو خدای ته ګورئ ارادې پیدا کړئ چې د دې ملک قانون قرآن شي په نزول مناولو کار نه کیږي په دې ملک کې قرآن حاوی کولو باندې به کار کیږي چې د دې ملک قانون قرآن شي د شپې ټوله شپه ګرځئ جماعت کې کېنئ چېرته الله الله کوئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به په دې رمضان کې 1 شپېته ختمونه کول 1 شپېته یو به په تراوو کې کولو یو به د ورځې کولو یو به د شپې کولو 1 شپېته ختمونه به مونږ یو نه کوو پکې یو صورت نه وایو پکې نو د شپې چې اوزګار یې جماعت کې کېنئ کور کې کېنئ چېرته الله الله وکئ خوشي مه ګرځئ
دا نوجوان طبقه دا ټوله تباه ده. نوجوان څه کې دا طالبان نه دا خانه خراب هم ټوله شپه په دې کابل کې ګرځي چې ګوره بیا زومبای به کېږي لکه چرته روانې په دې نیمه شپه نو خدای ته ګورئ سوچ وکئ تباه به شئ عمر له به جاړئ بیا به جړا څوک رکاولی نه شي. حضرت نوح علیه السلام قوم باندې چې طوفان راغی او د کشته یې جوړوله نو قوم ورته دا څه کوې ویل طوفان در باندې را روان دی او غرقېږئ نو یو بل به پټېله وویله چې لکه دې ښار کې وویل که نه جو تباہ ہو جاسو نو دی ورته لا میاں یہ اور پیا اولیاء پیدا ہو گئے. دیکھو گورئ تاسو د ښار خلک به دې نه پس تم د رویت هلال کمیټۍ په فیصلو اختر او روژه کوئ دې نه پس دا شرمېدلي چې دا په کراچۍ کې ناست دي دې نه پس به هم کوئ 2 ورځې در باندې روژه وخوړه که نه او چې په 3مه شپه یې ولیده نو چا 2 ورځې روژه خوړلې وه ویل راشئ وګورئ قیامت شو. ولې ویل دا ړومبۍ شپه وګوره او دا میاشت غټوالی وګوره. ها اوس پکې څوک وایي پلاني دی کې به ناستې څوک پلاني نه دا فیصله به په هغه جومات کې کېږي چې کوم جومات کې 300 کاله د پیرنګي سره جګړه کړې ده. د قاسم علي خان جومات د صوبه سرحد تاریخ به د هغې نروالی پیش کړي مولانا عبدالحکیم غوندې نر ملا به پیدا شي مفتی عبدالرحیم غوندې نر ملا به پیدا شي مفتی عبدالقیوم غوندې نر ملا به پیدا شي. دا فیصلې د پېښور به هم په قاسم علي خان کې کېږي او مونږ به د مریانو په شان د جاروکخو په شان په دغه جومات کې ناست یو. دا فیصلې به د هغه جومات کې کېږي. دا فیصلې به په هغه جوماتونو کې نه کېږي چې کوم جوماتونه دا مړه خو څه به یې ویل بله ورځ راته یو افسر وی دا د اوقافو وزیر وایي چې دا بجلیګر ملا کابو کا مال ولې زه څه مړه ځم چې ما کابو کا ما ولې کابو کا څه چل دی وی دا کابو کوي چې دا فیصله من خلاصه په دې جلسه کې اعلان کو قاسم علي خان کې چې کوم شهادت تیر شي دا قاری فیاض د دې گواه دی کوم شهادت تیر شي د کراچۍ رویت هلال دی په ټلیفون باندې زمونږ شهادت ومني که مونږ اعلان وکړو زمونږ په 9مه پیړۍ د نالتي همدوی د اعلان وکړي ټیک ده خو خالي شهادت دی د صوبه سرحد ومني شهادت دی زمونږ د صوبه سرحد ومني. روژه خو په پاکستان کې هم د صوبه سرحد خلک نیسي میاش خو غریبان ګوري اوږي تږي نهر ګوري د هغې چې دی رسایي کراچۍ پلازې ته کېدی شي اول تاسو ته منډۍ خلکو ته رایم یو شیخ میاشت ولیده په ډبګرۍ کې او ډبګرۍ تاڼې ته ورغی تاڼېدار ته وویل چې خان ما میاشت لیدلې ده هغه ویل وایي چې میاشت مې منډه کې اوس تاڼېدار غریب د ده رسایي پلازې ته د کراچۍ کولی شي خدا غریب شیخ چې دی د ده ډیپټي کمشنر بنگلې ته رسایي کېدی شي دا تاسو شیخان تللی شئ په ایمان تو جا سکنے جا ایمان نال کې چې یو څوک ګوسې ووایي هلته غارت ولاړي نو هغه پلازو ته د چا رسایي کېږي. نو عزیزانو د 9 په شپه به قاسم علي خان جومات ته دا زمونږ ټول ملګري راځي که میاشت چا ولیده مهرباني به کوئ کني د چهارشنبې خو یقیني اختر تاسو پوه شوئ هلال او پاک او پلیت او پلانه به خپل کار کوي خیال براغی جی نو دی وجه نه بل یو مسله باندې ځان پوه کوي اخیری قسم په خدای دی دا علما ناست دي
چې روجې او د اختر دومره زور په اسلام کې نشته چې دا څومره مونږ ورکړی دی. په دې پوهېږئ؟ نشته. په یو کلي کې چا میاشت ولیده روجه یې کړه، په بل کلي کې چا میاشت ونه لیده روجه یې نه کړه، خلاص. یو کلي کې چا میاشت ولیده اختر یې کړه، چا ونه لیده اختر یې نه کړو، خلاص. په اسلام کې نه رویت هلال شته او نه مردار شته او نه پلید شته او نه پاک شته او نه څه شته او نه څه شته. دا یو ډونګو چې مچاو شوی او د بوټو صاحب په زمانه کې چې دا د اسلام هم راوستو رویت هلال هم جوړ نه کړو. وګوره رویت هلال کمیټي هم جوړه کړه، ټول ملک به یو اختر او یو روژه کېږي. ما وویل په هغه وخت کې ما رویت هلال نه دی، دا سیاسي رشوت دی. اوس مونږ په خپلو پیسو کراچۍ ته چېرته تللی شو؟ وایي جاز کې به لاړ راشو په پلازو کې رو راغه بسکټ ستاسو پلار هم په خوب کې نه دي لیدلی، چا ته هلته په چایو سره ورکړلی کېږي. هغه ټلیفونونه، هغه روب داب شان شوکت، دا سیاسي رشوت لکه دا د سود د زکات پیسې چې دي دې وخت کې سیاسي رشوت په طور باندې ملیانو پسې ګرځي. دغسې دا رویت هلال هم سیاسي رشوتو د ملا خوله چپکولو دپاره. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ نور هېڅ نشته. کینرا میدان ته شي چې خبرې وکړو. صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته قطعي حکم دی. میاشتې ولیده روژه کوه، ودې نه لیده مه کوه. میاشتې ولیده اختر کوه، ودې نه لیده اختر مه کوه. بس دا خبره. نو دې وجې نه سوچ وکئ. قرآن چې کوم غرض له راغلی دی هغه غرض مونږ پرېښی دی. مونږ یې په ثوابونو پسې یو. چې کوم قوانین قرآن بیان کړي دي چې وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جګړه او تنازع او مقدمه پېښه شوه نو د خدای او د رسول قانون ته به رد کوئ. هغه مونږ پرېښي دي. قرآن دې له نه دی نازل چې دا مونږ ته څه شی جوړ کړی دی او په روژو کې ختمونه دي. اول په دغه اډو باز سره نه کوو چې دا مونږ دې وخت کې کم ختمونه کېږي دا تر کومه حده پورې برابر دي. ته پوه شو که نه؟ دا باز سره اوس نه چیړو، خو قرآن غرض اصل دا نه دی. ثوابونه پکې ډېر دي، دې کې شک نشته، لیکن چې کوم غرض د قرآن دی هغه مونږ پرېښی دی. د دې جلسو عنوان دی نزول قرآن. په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قرآن کریم نزول شروع شوی او بیا داغه تکمیل په حجۃ الوداع کې ابتداء په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې شوی و او ختم چې ده په الیوم اکملت لکم دینکم باندې. دا دیر سپاره قرآن په درویشت کاله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی. دا سورلس پنځلس سوه کاله وشو. تاسو ټولو ته پته ده چې قرآن آسماني کلام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی دی. او دام درته پته ده چې دا قرآن د مسلمان د ژوند قانون دی. قانون یو دا بزرگان لګیای فضیلت بیانوي. لکه مانا مخکې قاری فیض الرحمن صاحب فضیلت بیانول، مانا رستو به فضیلت بیانی. زه درته وایم چې قرآن کریم صرف فضیلت د پاره نه دی راغلی، قرآن دې له راغلی دی چې دا د مسلمان قوم قانون دی، د خپل ژوند فیصلې به په دې قرآن باندې کوي. ما په خبرو پوهېږئ؟ په پاکستان کې د پاکستان عوام قرآن غواړي او د پاکستان حکمران طبقه چې دا د لارډ میکالې قانون غواړي. خبره دا ده. ثوابونه خورور ډېر دي. تراویح دې وکړي چې جنت توتی شوې او حافظ پسې دې ختم وکړو د جنت توتی شوې او مرغۍ شوې او توتی شوې او ټول توتیان او مرغۍ یې. خبره په دې کې نه ده. خبره په دې کې ده چې تاسو ته په پاکستان کې کول څه پکار دي او کوئ څه.
تاسو ته په پاکستان کې کول دا پکار دی چې ترغه به د پاکستان حکومت مونږ نه منو چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن کړی دی. کول دا پکار دی. زه تاسو پیژنم، ماته پته ده که سبا الیکشن شو بیا به نه قرآنی نه به دینی نه به مذهبي نه به اسلامي، او چا به څنګه ټوپای په سري او د چا به څنګه پرتوګه اغوستی او چا به څنګه لکۍ تړلي او چا به څنګه لکۍ تړلي. زه دا قوم پیژنم، زه دې نه مایوس تھرو آؤٹ پاکستان نه زه مایوس یم. زه په سترګو سترګو کې مې کېږي چې دا ملک په 45 کال کې چې د اسلام کم مذاق اڑاو کو، په 45 کال کې دی چې د قرآن کم مذاق اڑاو کو، په سترګو سترګو کې مې کېږي چې الله دا قوم او دا ملک کم عذاب نه ساتلی دی. دا به په کم عذاب تباه کوي. زلزلې به پې راولي، طوفان به پې راولي، سیلابونه به پې راخېږي. جزي جزي سیلابونه خو در باندې راخېږي، کلي درته وړي، کورونه درته وړي، زلزلو کې ثابت علاقې تباه شي. عمومي طور کم عذاب له الله دا ملک ساتلی دی، ځکه چې په دې ملک کې د لفظ اسلام او د قرآن ډېر لوی مذاق وړاو. بیا ستا ملک وګوره، ته نزول قرآن کې جلسې، ستا ټول ملک دمخانه شو، ټول ملک کنجرخانه شو، هر بازار وګوره د ډمتوب ډیپو شو که نه شو؟